كريمي أنا فرجوني جنب جانم لکه تاسو ټول په جریان کې یاست هغه مسافر وړونکې ونه طیاره چې د تایلند نه د روسیې خواته روانه وه د دوی خپل یوه واقعي په اساس په بدخشان زموږ سرحدي سیمې کې سقوطي کړی و او د نورو ورګانو هدایت ورکړل شو چې زموږ د ژغورنې او پلټنې ټیم منطقې ته ولاړ شي. 2 ورځې موږ هلته پلټنې کړې، هغه ځای هم پیدا کړو. د دغې تیارې چې 6 نفر عمله وو، 4 نفر ژوندي دي، هغو موږ وژغورل، راموړل او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه هم انتقال شي او د هغه منطقې اول فیض آباد ته بیا کابل ته. اوس دوی صحي حالت لکه تاسو چې ګورئ ښه ده، لومړني کومکونه ورسره شوي دي او انشاءالله ځو کابل خواته. مننه.